کم خلق چې متکبرین دی هغې له په دنیا کې الله سزا ورکړې ده. د فرعون او قارون په باره کې راځي د غټ متکبر او نبی صلی الله علیه وسلم دغه حال ذکر کوي او د حدیث کې خو دغه نوم نه دی اخیستلی. شیخ محدثین شارحین وایي چې همدغه ته اشاره ده. بینما رجل یتبختر، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی و چې هغه تکبر کاو فی بردی په خپلو هغه څادر کې او په خپل هغه لباس کې. اذ خسف الله به الارض، اچانک الله په دې ځمکه کې خښ کو. فهو یتجلجل فیها الی یوم القیامه، تر قیامت پورې په دې ځمکه کې حرکت کوي او روان دی، ښکته لا اوس هم روان دی الی یوم القیامه. دا تکبر په وجه باندې. یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یحشر الجبارون المتکبرون، ورځ د قیامت باندې کم خلک چې ظالمان دي، زور کوي په خلکو باندې، کم خلک چې متکبرین دي، دا به راجمع کړی شي یوم القیامت امثال الذر. ورځ د قیامت باندې به د نرو میږو په شکل کې الله دې راجمع کړي. یضعهم الناس، چې خلک به پې ډبره خپي دي. د دنیا کې ډېر بدماشي کوله، خلکو باندې ځان اوچت شماره. اوس په ورځ د قیامت به الله میږې جوړ کړي، د میږي په شکل باندې به خلک به پې ډبره خپېږدي. امام ترمذي د حدیث نقل کړی باسناد صحیح. زما ورونو تکبر دومره خطرناک مرض دی. باندې سلف ویلي اوله ګناه چې په اسمانونو کې شوې وه دا د تکبر او د حسد د وجې نه شوې وه. الله رب العالمین فرمایلی قرآن کریم کې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کله چې موږ ملائکو ته ویل چې سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، ټولو ملائکو سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه. د هغه دوه جرمونه یې ذکر کړل. ابا انکار یې وکړو نه کوم، واستکبر او لوی وکړه. او بل آیت کریمه کې الله رب العالمین فرمایي چې الله ورته وویل دی ابلیس ته ما منعک الا تسجد، څه شي منع کړی وی د سجدې نه؟ نو ورته څه وایي؟ وایي هغه چا ته زه سجده نه لګوم چې تا هغه د خټې نه پیدا کړی دی. خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا کړی او دی د خټې نه پیدا کړی او زه به اوس خټې ته سجدې لګوم. دا تکبر په وجه باندې هغه ذلیل شو، رسوا شو. اوله ګناه چې په اسمان کې کړې وه ابلیس کړې ده، نو د هغه سبب اصل کې تکبر دی. مجموع الفتاوی کې شیخ الاسلام دا د باعث سلف قول نقل کړی. الله رب العالمین فرمایلی دی العظمة ازاری، لویوالی دا زما لنګ دی. وی الله رب العالمین فرمایي زما د لنګ په شان ته دی. والکبریاء ردائی، تکبر لوی دا زما صادر دے. فمن نازعنی فیہما، چا چې زما سر پدی کی جګړه کوله دای زمانہ اغستل القیته فی النار، زبدا اور ته داخلوم. ګورئ کوم سړی چې تکبر کوي